حج پر چا باندې فرض دی اوس خو د حج شپې دی او حج پر چا فرض دی علما فرمایي هر هغه سړی چې دومره دنیا ولري چې هغه حج لره ولاړ سي په حج کې الته څو خرچه راتله هغه ورسره الته څو خوراک هغه ورسره د هغه ځای بیرته واپس خپل کور ته رالی که لس دي که شل دي که دیرش دي که میاشته د هر څو ورځې دي بیرته کور ته رالی او په خپل کور کې دی دومره شی ولري د ده بچان دا 40 ورځې یا یوه میاشت یا شل ورځې هغه په عزت باندې وپالل سي بس پر ده باندې حج فرض دی دې څه علاوه سړی ولري کور د کور بچان د دې چې کوم راشن دی د دې چې کوم مطلب هغه خوراک مراک دی دا ته ولري په کور کې دا پاتې سلو اوس وګوره ستا د لارې خرچه پر راځي که نه راځي صحیح سلو هلته حج لره ولاړ سه د حج چې کوم اخراجات دي کومه خرچه ده کمې روپۍ دي هغه سته که نسته که در سره وي پر تا حج فرض دی که نه پر تا حج فرض نه دی اوس په دې کې عجبه خبره بله درته کوم یو سړی دی چې مطلب هغه وایي حج دی هغه خو په 10 لک روپۍ دی اوس په دې کې 2 لک روپۍ خالص د مدینې شریفې دي 2 لک د مدینې شریف چې هلته به زه ځم هلته زما هوټل دی خوراک 8 لک روپۍ باندې خالي د مکې مطلب حج دی هغه کول کېږي هم علما فرمایي که ته 8 لک روپۍ لرې پر تا باندې حج فرض دی حج وکړه مدینه شریف دې بیا پاتې سي پروا نه لري ولې مدینه شریف په فرض نه دی چې ته ورځې خو لیکن اوس سیسټم دی جوړ شوی دا نشي کېدای چې ته ولاړ شې خالي حج وکړې مدینه شریف لره نه ځې بیا بله بدبختي ده چې یو سړی وایي یاره یو خو مجبوري ده مجبوري ځان ته یو سړی وایي زه ګر سره ورځم هم نه هغه بیا بله بدبختي ده د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک انډیوالي پر ما منځ باندې پرېښول د الله د رسول سپارش و شفاعت څخه ځان محرومه کول هغه بله خبره ده او که یو سړی دومره روزګار لري چې ماجې د ګزاره ورباندې کېږي د بچانو ګزاره ورباندې کېږي نور یې نه لري چې دی ولاړ سي راسي بیا پر ده باندې حج نشته یو سړی چې دی هغه داسې دی چې مطلب دی مځکې ډېرې لري اوس دومره مځکې شته چې په هغه د ګزاره کېږي په هغه باندې د گزاران دی پر هغه باندې د کور دی اضافي مځکې لري لکه خلک په زرو ایکړونه لري په 100 ایکړونه لري هغه مځکه به خرڅوي بیا به حج دی هغه کوي ځکه به خرڅوي بیا به حج کوي او عجبه خبره ده د عزیزانو زموږ خلک د حج په حواله باندې په دې ډېر کمزوري دي وایي مشر چې دی هغه حج نه دی کړی نو لحاظه زه نه کوم 2 ورونه دي مثلا 4 ورونه دي 2 ورونه کشران مالدار دي 2 مشران چې دی هغه مالدار نه دي اوس کشران حج لره نه ځي ولې نه ځي وایي یاره زما مشران ورونه ناست نو ستا په مشران حج نه دی فرض نو ته ولې وایې وایي یا نو بده خبره ده ښه بده خبره ده نو الله بیا وایي دا بده خبره ده چې مشران ناست دي نه دي چې ته ولاړ سه پر تا الله بیا دغه وایي اوس څه چم کوو یا په موږ کې داسې شته چې یو بچی چې دی هغه مطلب محنت یې وکړي ملازمت یې وکړي نوکري یې وکړه تعلیم یې وکړي پر ښه پوسټ ولګېدي 3-5 لکه تنخواه د روپۍ لري بابا یې غریب دی اوس دی حج لره ولې نه ځي وایي زما پلار حج نه دی کړی نو ستا پر پلار حج نه دی فرض دا روپۍ خو ستا خپلې دي روپۍ ستا دي د پلار نه دي و چې دا ته وایې چې یاره زما پلار حج نه دی کړی نو یې زه نه کوم دا نشي کېدلی ته ملامت یې ته مجرم د الله او د رسول په دربار کې ولې حج پر تا فرض شوی دی ستا پر پلار باندې نه دی فرض شوی که ستا پر پلار فرض هغه به جلا کوي که پر تا فرض ته به جلا کوي دا تورې به نه وي چې یاره نو د کور مشر نه دی کړی زه څنګه ولاړ سم بابا مې حج نه دی کړی زه څنګه یا دا خبره نه ده دا خبره به قطعا نه کوي بالکل دا خبره د مابین ځواب باسي زموږ ډېر عزیزانو ما خو غوښتې زه پر هغه په دا توري کې هغه د ګټ کور چې کوم تاوانونه دي نقصانونه دي زه هغه در وښیم چې موږ له هره ورځ د هغه مسلې را روان دي ما خو غوښت چې زه پر هغه خبره وکړم خو ټیم ډېر تیر سولو خو خبره دا د عزیزانو چې مطلب کم ورور روپۍ لري اوس یوه ښځه خاوند دی ښځه ده اوس خاوند غریب دی کوروالا مالداره ده الله ډېره دنیا ورکړې ده پلار ډېر شی ورکوي پر کوروالا باندې حج فرض دی پر خاوند باندې نه دی فرض اوس چونکې ښځه چې د هغه یوازې نشي تللی خامخا به د ځان سره یو څوک بیایي نو هغه بیا د دې خپله خوښه صحیح سلو اوس نو اشه یو خاوند چې دی هغه مطلب مالدار دی کوروالا غریب ده پر خاوند حج فرض دی پر کوروالا نه دی پر اوس چم کوي یو سړی دا وایي چې زما کوروالا حج نه دی کړی نو زه مجبور یم نه به کوم دغه شی په پلار کې نه سی ویلې په ورور کې نه سی ویلې په زوی کې نه سی ویلې زوی دی ولاد سي روپۍ لري حج دی وکي بابا غریب دی پروا نه لري مشرور دی مطلب پاتې سي کشرور روپۍ لري هغه دی حج وکي خاوند دی ولاد سي کوروالا روپۍ نه لري حج دی وکي خاوند دی پاتې سي کوروالا دی ولاد سي خپل ځان سره زوی موي څوک هر څوک چې بیاي یا د چا ورور چا پلار سره دی حج دی وکي پر دې باندې حج فرض دی پر چا باندې چې څوک دنیا لري او چې نه لري پر هغه باندې حج نه دی فرض صحیح سلو بیا نور خبرې پاتې دي ډېر عزیزانو ان شاء الله العزیز به هغه خبرې ورسته کوو سبا ان شاء الله سبق نشته یو خاطر سفر روان یم بس الله رب العزت دا ټول خبرې مشترا نصیب کړي عزیزانو ایمان بالله ایمان بالرسول جهاد فی سبیل الله حج مبرور دا خبرې ما درته وکړلې الله دې را نصیب کړي الله دې ایمان را ساخلي الله دې کلمه را ساخلي
الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لار او د ادب او احترام دی الله نه رس اخلي. الله رب العزت بغیر د ایمان او کلمې یو سکند هم ژوند نه راکړي. که یو طرف ته الله فرمای 50000 کال ژوند در کوم، بل طرف ته الله فرمای ایمان در څخه اخلم 50000 کال ژوند در کوم، او که په ایمان کې ژوند غواړي یو سکند دی، موږ به چی شو غواړو؟ یو سکند ژوند غواړو. یا الله ته گواه اوسه په دې خبره د یو سکند ژوند غواړو 50000 کال د بچي د ګر دنیا بچي راکې نه غواړو. او یا الله د ازمش کمال نه دي دا تا په زړه کې راچولي، دا به د مابین ځواب باسو، دا تا مشته د ایمان او اسلام را کړی دي، دا تا په زړه کې راواچو چې دا یو سکند ژوند خوښ کاغه 50000 کال مخه شو. الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تر کې را نصیب کې. الله پر دې تور مشتمر ګرا کې چې مجمرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول